مولا یعقوب مجاهد وایي چې د امریکا لپاره د افغانستان خاوره د چین یا روسیې پر ضد نه استعمالوو. او روسیې خبر ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي او ملي یووالي لپاره ملي تفاهم حیاتي ارزښت لري. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي دي موږ د ګاونډیانو په اړه بد نیت نه لرو، خو لا دوی همدغه هیله لرو. څوک د داسې فکر نه کوي چې د افغانستان خاوره به د امریکا په اشاره د چین یا هم روسیې پر ضد استعمال شي. نوموړي د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د خپلواکۍ 106مې کلیزې په ویاړ جوړې شوې غونډې ته وویل موږ له ګاونډیانو او نړۍ سره ښې اړیکې غواړو. نوموړي زیاته کړې چې نه د چا په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوو او نه چاته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي وویل چې افغانستان په یوه پیړۍ کې 3 ځله اشغال شوی، خو باید بیا اشغال ته زمینه برابره نشي. نوموړي په ټینګار سره ویلي دي چې د افغانستان خپلواکي باید وساتل شي. دا د افغانستان د نر ښځې مشر، کشر، عام سړي او عالم مسؤلیت دی. د افغانستان ملي دفاع وزیر ویلي دي دښمنانو هڅه وکړه چې د مدرسې، مکتب، قوم او ژبې په نوم زموږ خلک سره وویشي او تر یوه حده زموږ خلک سره وویشل، خو پایله یې ورنه کړه. ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې وویل چې د افغانستان پولې خوندي ساتلې دي. او وروستی خبر ده چې حامد کرزی وایي چې د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي او ملي یووالي لپاره ملي تفاهم حیاتي ارزښت لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلواکۍ 106مې کلیزې په مناسبت ویلي دي د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ او درناوي ورځ ده او د بهرنیو لاسوهنو د مخنیوي او د ملي یووالي د ټینګښت لپاره د افغانانو ترمنځ ملي تفاهم حیاتي ارزښت لري. د پخوانی ولسمشر ښاغلي کرزي په پیغام کې سپارښتنه شوې چې د خپلواکۍ د با ارزښته میراث ساتنه او د راتلونکو نسلونو لپاره یې لیک دی یوازې هغه مهال شونی دی چې افغانستان تلپاتې سولې، ټیکاو او ملي یووالي ته ورسیږي. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان پرمختګ د ټولو لپاره د زده کړو د مساوي حق خوندیتوب له مسالې سره تړاو لري او باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته شي.